ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو د فوتوشاپ مجموعه درسونو ته. په تېرو مباحثو کې موږ او تاسو د فوتوشاپ د مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې په ده باندې پوه شولو چې څنګه کولی شو د خپلو تصاویرو څخه یو شمېر واټر مارکونه یا یو شمېر اجسام حذف کړو. په دغه تصویر کې قدرمنو لیدونکو لکه څرنګه چې تاسو ګورئ زموږ ننني مبحث هم له تېر مبحث سره لږ څه تړاو لري. څنګه کولی شو یو واټر مارک یا هم د خپل تصاویرو کې هغه شته اجسام حذف کړو، یا مثلا موږ او تاسو څنګه کولی شو چې د ګوګل څخه په استفادې هغه اجسام چې موږ او تاسو هغه تصاویر چې په لومړي اساس کې درلوده یا مثلا اصلي تصویر، مثلا دغه تصویر که ما یو څه ایډیټ کړی یا واټر مارک په شکل ما ورکې اضافه کړی، څنګه کولی شو چې د دې تصویر اصلي موږ او تاسو پیدا کړو. بیا خو موږ او تاسو کولی شو چې اجازه راکړئ زه دا لږ څه مخته راوړم، لکه د دې درس په شکل د لساټول څخه په استفادې راځو. خپل دغه جسم اجازه راکړئ چې زه دا کنټرول زید کړم. مثلا د لساټول څخه په استفادې موږ او تاسو راځو، دغه جسم انتخابوو او بیا د فعل برخې څخه راځو پې کلیک کوو او تاسو وګورئ تقریبا زموږ او ستاسو هغه لیکنه حذف شوه او له منځه لاړه. چې په دغسې اسانۍ سره موږ او تاسو کولی شو واټر مارکونه حذف کړو. او که چیرې بیا تاسو غواړئ چې د دغې تصویر هغه اصلي اوریجنال پیدا کړئ، تاسو کولی شئ چې ګوګل برخې ته مراجعه وکړئ. ګوګل مو چې راخلاص کړئ دغلته دغې تصویر باندې سرچ بای ایمیج دې باندې کلیک وکړئ. کله چې دا خلاص شو تاسو کولی شئ چې هماغه تصویر، مثلا دغه تصویر زه رااخلم، همدا ډرګ کړئ، زه لږ څه کوچنی کوم. مثلا همدغه تصویر تاسو غواړئ اصلي اوریجنال پیدا کړئ د ګوګل څخه، همدغه را ډرګ کړئ، راوړئ او دلته ځای په ځای کې تاسو وګورئ د دې تصویر هماغه اصلي یا اوریجنال تاسو ته پیدا کوي او تاسو کولی شئ چې ورنه استفاده وکړئ. تاسو وګورئ د دغه تصویر اوریجنال په دغه برخه کې که چیرې زه یې وګورم موږ او تاسو دغه ده هماغه اوریجنال تصویر موږ او تاسو ته چې ورسره موږ او تاسو سره کار درلود هغه ټول مربوط د هماغې موږ او تاسو ته راوړي او موږ او تاسو کولی شو چې اصلي ته یې لاسرسی پیدا کړو. نو قدرمنو لیدونکو بیا هم دا اوس موږ او ستاسو د ننني مبحث له تاسو څخه هیله کېږي تر څو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره شریک کړئ. ښه وخت